السلام علیکم درنو قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره داسې معلومات شریکوم چې یو سړی چې هغه یو ښځې سره بدکاري کړې ده، یعنی زنا یې ورسره کړې ده، بیا د هغې نه پسې هغې سره واده کول غوښتل. نو دغه سړي بیا څه کړي دي او ولې ورسره دغسې غلط کار کړی و. دا ویډیو به تاسو سره شریکوم، تفصیلا تاسو دا ویډیو وګورئ. په دې مسله باندې به هم تاسو پوه شئ چې د یو مفتي صاحب نه یو پوښتنه شوې ده چې یو کس ورته سوال جواب را لېږلی دی چې ما یو ښځې سره بدکاري کړې ده او د بدکارۍ نه پس بیا اوس زه غواړم چې د ښځې سره واده وکم. نو د هغه د طرف ورته جواب ملو شوی دی چې هیڅ کله نشي کولی چې تر هغې د ښځې سره واده وکړي تر څو چې تا ته شرعي سزا نه وي ورکړل شوې. خو شرعي سزا خو اوس په دې ملکونو کې نشته، ځکه چې دا اسلامي ملکونه نه دي. نو د اسلام له نظره کوم کس چې واده نه وي کړی او هغه دغسې کار وکړي نو د هغه دپاره 100 کوړې دي یا 100 درې، او کوم سړي چې واده کړی وي او داسې کار وکړي نو هغه به سنګسارېږي. نو د 100 درو نه پس به بیا ښځې ته هم خپله سزا د هغه چې ورکړل شي هغې نه پس بیا دوی واده کولی شي. قدرمنو دوستانو، که موږ تاسو وګورو نو دا هر څه د الله پاک د دین نه او د اسلام نه لرېوالی دی، ځکه خو مسلمانان په دغسې کارونو باندې په دغسې بېهودګۍ باندې سر شوي دي. نو موږ به دا دعا کوو الله تعالی دې موږ تاسو ته او ټولو مسلمانانو ته د نیک عمل کولو توفیق را نصیب کړي.